د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د برېښنایي تذکرو اړوند یو شمېر پریکړې اعلان کړې. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د 1404 مالي کال له پیل وروسته په ویشل شویو تابعیت تذکرو کې که د کارکوونکي له لوري تېروتنه شوې وي په هماغه مرجع کې ورته اصلاحي خدمتونه ترسره کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د احصایې او معلوماتو ولایتي ریاستونو کې د تعلیمي تحصیلي پاسپورټ او د بهرنیو هیوادونو د اصلي پاسپورټ آی ډي کارت زیږون کارت او د تعلیمي او تحصیلي اسنادو سره سم په حضوري بڼه تر 3 کلونو پورې د عمر اصلاح ترسره کیږي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې له یوې د ډیرو تذکرو په درلودو سره هم تر 3 کلونو پورې عمر د اصلاح وړ دی او همداراز د ادارې په مرکزی اصلاحي کمیټو کې د عمر اصلاح تر 15 کلونو د اجرا وړ ده او له هغې پورته مقام صلاحیت دی. خو د خبرپاڼې له مخې د پلار او نیکه نوم او همدارنګه د عمر او اصلي استوګنځي اصلاح د دویم ځل لپاره د اجرا وړ نه ده. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې یاد ګامونه خلکو ته د اسانتیاو چمتو کولو په موخه اخیستل شوي دي.